عزیز ډیولپمنٹ کمپنۍ چې د ټوټل بزنس یې اوس 50 میلیارډ ډالر شاوخوا کې ده. نو ماته د 10 میلیارډ سرمایه گذاري په افغانستان کې د کومه غټه یو ډېره غټه خبر نه ده. افغانستان ته د 10 میلیارډ ډالر نه ځي، افغانستان ته په ټوټل په هغو کالو کې شاید 2.5 میلیارډ ډالر لاړ شي. 1.5 میلیارډ چاینا او اروپایي هیوادونو او نور هیوادونو ته چې هغه ټکنالوژي او تخنیک او فابریکې اخیستل کېږي هغو هیوادو ته ځي. ستاسې د پانګونې له اعلان سره سم د ولسمشرۍ مخکینی مرستیال امرالله صالح تاسې په درواغ ویلو او چلول تورن کړي یاست او وایي په وروستیو کلونو کې مو د 10 میلیارډو ډالرو په ارزښت د څو پروژو ژمنه وکړه، خو د ده په وینا یوه یې هم عملي نه شوه. امرالله صالح زه خپل سیال نه بولم چې زه د هغه په مورد کې تبصره وکړم. د دنیا ټول دنیا ته دا چلنج ورکوم چې دا هیڅوک به داسې یو شی پیدا نه کړي په ما باندې یو فت چې ما یو غلط او یو منفي کار کړی په ژوند کې. عزیزي چې کوم واده کوي هغه سر ته رسوي، عزیزي چې پارچه پارچه هم شي او په مالیکولو باندې تجزیه شي هغه خپل وعدې ته احترام لري.